حتما راته اوسئ. نن بیا هم یو ویډیو سره راغلم. تېر ویډیو کې خو سیګنال وښوده، سیګنال کارول، سیګنال وایل. دې ویډیو کې درته د تقسیم بندي د سرمایې درښیم چې خپله پیسو نه څه ډول ګټه واخلو په ټریډ کې او خپله پیسو په څو برخو تقسیم کړو د ټریډ د قوانینو لپاره، او بل هم د ګټې سیف کول، د ګټې خوندي کول. مثلا بعضې سیګنالونه د ملګرو هغه زی دوم دریم ټارګټ وهي. مثلا یو کس په $100 ټریډ وازی، $50 په ګټه کې راځي، خو یو دا ګټه خپله نه خوندي کوي، نه سیف کوي. یو ټایم ګوري نو $50 هم بیرته راشي او د سټاپ لاس هم وهي، تاواني هم کوي. نو راځئ نن په دې موضوع در سره معلومات شریکوم. لومړی خو د ټریډ د قوانینو په اساس ته باید خپله پیسه په 3 برخو تقسیم کړي. یو برخه باید په ټریډ ولګوي. مثلا ته لرې $300، صحیح ده، $300 باید په 3 برخو تقسیم کړي، $100 شو. $100 باندې به ټریډ لګي، $100 به ساتي نوي ټریډ ته، او $100 باندې به کومک لپاره دا پرېږدي. ځکه بعضې سیګنالونه دي چې 2 انټري او 3 انټري هم لري. نو یو برخه به نوي ټریډ ته پرېږدي، یو برخه به کومک لپاره پرېږدي، او یو برخه باندې به خپل ټریډ وځي. ځکه داسې کېږي چې یو ټایم تا ته 2 سیګناله راځي، یا مثلا یو سیګنال باندې ته ټریډ واسکې، ټریډ دې ولګېږي، بل سیګنال درته راشي، نو 2 سیګناله ولري. نو ته باید بیا د بل سیګنال لپاره هم پیسې پرېږدي او د پشتیباني یا کومک لپاره هم پیسې پرېږدي. ځکه چې مونږه دا ویلي چې د کله مثلا یو کس په تاوان کې راشي، کولی شي د نورو پیسو پیډ کولو سره د خپل انټري پورته کړي او تاوان څخه ځان یو اندازه بچ کړي. هغه ویډیو هم راتلونکې ده درته جوړوم. نو دا تقسیم بندي د سرمایو چې خپله پیسه مو باید په 3 برخو ولرئ. یو برخه په ټریډ لګوئ، یو برخه نوي ټریډ ته، یو برخه کومک ته. راځو اوس دې ته چې سیف د ګټې یا د ګټې خوندي کول څه ډول کېږي. راځم زه ټولو نه مخکې یو ټریډ درته وازومه. مثلا وازومه په $1000 وهم ډیمو برخه ده. بای لانګ سل شارت وازوم، سل شارت وازومه. په کوم کوین وازومه؟ په بیټ کوین به راځئ واز کم BTC USDT ته. ښه نو په مارکیټ به راواز کمه او BHD ته مې وواخله، USDT ته راواخلم. اتریوم هم صحیح ده. مارکیټ ته $1000 لاس ایکس حالت ایزولیټ $6 بس ده ملګرو، لاس ایکس کافي ده. $100 باز ما پکې ونیسي. سل شارت وازم، پوزیشن مې واستو، صحیح ده. ګورئ د ګټې سیف کول یا د ګټې خوندي کول څه ډول دي. دا کالم راواز کم ملګرو، کالم راواز کم. ګورئ دا خو ډیمو برخه ده، څو 10 سنټه زه په تاوان کې یم، خو یو ټایم دلته ګورئ ما په $100 واز کړی که نه، $100 مې واز کړی، 10 سنټه په ضرر کې یم. یو ټایم داسې کېږي چې مثلا د ما 10 سنټه ضرر ځي، زه $50 ګټه کې یم او د سیګنال مطابق یو ټارګټ مې هم لګېدلی، دویم ټارګټ مې هم لګېدلی، دریم ټارګټ مې هم لګېدلی، خو سیګنال چې ده 5 ټارګټه لري. 3 ټارګټه مې لګېدلي او زه په تمه یم چې 4م او 5م هم وهي او دا پوزیشن مې بند کړم او خپله ګټه واخلم، صحیح ده. نو دلته اوس د ګټې سیف په څه معنا څه ډول کېږي. ګورئ ملګرو یو ټایم راځي چې تاسو دلته $50 په ګټه کېږي، خو تاسو د سیګنال په مطابق دا ټریډ مو واس پرېښی چې ټول ټارګټونه ووهي. نو دلته 50 په ګټه کې یو ټایم ګورئ چې بېرته کرنسي په ټیټېدو راغله، دا $50 ګټه د بېرته ورو ورو کمیږي، 20 ته راځي، 10 ته راځي. یو وخت ګورئ چې سټاپ لاس دې مو وهي، $10 تاوان هم درکړي او دا 50 چې د ګټه کړې وه دا هم درنه لاړې شي. نو بیا هغه وخت نفر وایي چې ولا دا اوس څنګه کوو، دې ته کوم طریقه نشته چې دا تاوان مونږ ته رانشي او دا ګټه مو هم ثابته پاتې شي. شته طریقه شته، دې ته سیف د ګټه وي. سیف د ګټې څنګه کېږي؟ دلته ګورئ مثلا زه راغلم، اول ټارګټ مې ولګېده، $10 ګټه کې شوم، دویم ټارګټ مې ولګېده، $10 ګټه کې شوم. نو دا خپل سټاپ لاس به څنګه کوئ ملګرو؟ دا به جګوئ. لومړی ټارګټ مثلا څو ده؟ مثلا د ما لومړی ټارګټ ده تقریبا هغه فول ټارګټ مې 5م ټارګټ مې مثلا ما اتریوم واز کړی په 1860 کې، صحیح ده. مثلا د ما فول ټارګټ $1900 ده، صحیح. فول ټارګټ مې شارت مې والی، فول ټارګټ مې $1800 ده، صحیح. په $1800 کې به موږ ته څو $20 ګټه راکړي، خو فول ټارګټ د ما 5م ټارګټ ده. نو فول ټارګټ مې دلته سافت کړ او 2 ټارګټه مې لګېدلي، یو اندازه ګټه کې یم. نو سیف د ګټې به څنګه کوو؟ په سټاپ لاس کې به راځو، موږ به خپل لومړی ټارګټ لیکو، صحیح ده. مثلا زه به یو سیګنال راواخلم ملګرو، سیګنال راواخلم، تاسې به بیخي ټایر پې پوه کړم. زه خپل ټلیګرام ته راځم، خپل دې ګروپ ته راځم، دلته یو سیګنال درته راخلم، صحیح ده، چې تاسو بیخي ټایر پوه شئ پې، دا بیا بهتره ده. مثلا دغه یو سیګنال ده، دا مې راواخیسته، صحیح ده. دا به زه وړاکې کړم، صحیح ده.
ښه او بیا ورک شو، دا به زه راواخلم، باینانس ته راغلم. نو ګورئ دا مې راواست که سیګنال. ښه دلته یې څه لیکلي چې اول ټارګټ د ده $55 دوم د ده 15 دریم د ده 15.9. دا ګورئ شپږ ټارګټه لري، خو بعضې داسې ټایم راځي چې مثلا د موږ دریم ټارګټ یې ووهي او بیرته راښکته سي چېرته سټاپ لاس ته، نو داسې څیزونه هم پکې راتللی شي. نو زه راځم دلته مثلا همدې سیګنال مطابق ټریډ راوځم. سو دا ای آر ده، زه ای آر باندې ټریډ راوځم، دا کلوز کومه. ښه ای آر یو ایس ډي ټي ته، ښه ای آر یو ایس ډي ټي ته مې واخیستو، حالت ایزولیټ یو ټریډ پې زه ډېر زر درته واځم چې ټایم مو مصرف نه شي. $0 سیل شارټ ته چې ویلی ته لانګ ویلی. ښه خیر زه بیا درته لانګ کړمه، ټایم ورته انتظار کوم، کلوز پوزیشن کنفرم. خیر یو دانه بل درته واځومه په لانګ کې. ښه دا اول زه کلوز کړم. راځئ په همدې درته ملګرو تشریح در کوم. ګورئ اول ټارګټ، دوم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، شپږ ټارګټه لري. اوس فکر وکوئ تاسې چې زما دریم ټارګټ یې وهلی راته، دریم ټارګټ یې وهلی، نو زه به دا صفر د ګټې څنګه کوم؟ د ما خو هدف شپږ ټارګټه ده، صحیح هدف مې شپږ ټارګټه ده، خو درې ټارګټه مې لګېدلي او ګټه کم یم. نو امکان لري د دریم ټارګټ نه بیرته دا کرنسي راښکته سي، تا سټاپ لاس ووهي، دا هم پکې شته. داسې به نه وایي چې صبر د شپږم ټارګټ ته هم په تمه شم ټول ووهي بند یې کړم، نو دا هم پکې شته ده، صحیح ده. درې ټارګټه دې مو لاندې راشي. نو اول ټارګټ مې زه دا بیخي لرې کوم ملګرو. اول ټارګټ مې مثلا اقدمه سه $15 مې اول ټارګټ، اخري ټارګټ سو شپږم، او درې ټارګټه مې لګېدلي. سټاپ لاس کې به زه خپل دوم ټارګټ لیکم. دوم ټارګټ مې څه ده؟ مثلا 15.2، دا مې دوم ټارګټ ده. سټاپ لاس به ډیلیټوئ، دوم ټارګټ به پکې لیکئ. دوم ټارګټ به ولې لیکئ؟ ګورئ که چېرته دا کوین پورته تللی تاسې په ګټه کې دریم ټارګټ درته وهلی او بیرته په راښکته کېدو سو، راښکته کېږي ورو ورو ښکته کېږي، دا ګټه دې له دې ځای کمېدو کې روانه ده. نو ته دلته باید دا ګټه تلل نوربند کې ځکه ممکن راشي سټاپ لاس دې ووهي یا د لیکویډ ووهي، لیکویډ دې کړي. نو چې دریم ټارګټ ته وخته سټاپ لاس به د دوم ته وړي، چې څلورم ټارګټ ته د هغه وخته پوزیشن، دریم ټارګټ به سټاپ لاس کې لیکي. پنځم ته وخته څلورم ټارګټ به سټاپ لاس کې لیکي. که چېرته له همغه خوا نه بیرته په ټیټېدو راغی، دا څلورم ټارګټ په څلورم ټارګټ کې به د معامله بنده شي، ختمه به شي، نور کلان دې راسي ته به تاوان وانخلې. په دریم ټارګټه پورې به دې ګټه وکړې او پوزیشن به دې بند سي او په ګټه به له معاملې ووځي او تاوان نه به بچ شي. نو دغه ملګرو سیف د ګټې ده، دغه قوانین دي. اول ټارګټ دې ولګېد، سټاپ لاس به د انټري ته راولې. دوم ټارګټ دې ولګېد، سټاپ لاس به د انټري کې ولیکي، سټاپ لاس به د اول ټارګټ ته کړي. دریم ټارګټ دې ولګېد، سټاپ لاس به د دوم ټارګټ ته کړي. څلورم دې ولګېد، سټاپ لاس به د څلورم ته کړي. که چېرته له همغه ځای نه بیرته راښکته کېدل شروع کړي، نو صرف دغه یو ټارګټ به تا په منځ کې دغه به ووهي خلاص، نور به په ګټه له معاملې ووځي. نو دغه د سیف د ګټې او د تقسیم بندي د سرمایې قوانینو راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته بهترینه استراتیژي د ټریډینګ لپاره وایم چې څنګه ټریډینګ لپاره یو ښه استراتیژي جوړه کړو چې له ګټې ځان بچ کړو، تاوانه ځان بچ کړو. نو داسې یو استراتیژي مې تاسو ته وړاندې کوله راتلونکي ویډیو کې. نو په خدای مو سپارم، ټایم مو زیات نه نیسم.